شپه خاموشه وه د کوټې څراغ کمزورې رڼا ورکوله او زه د بستره پر غاړه ناست وم ستا په نوم لیکل شوې ډایري مې په لاس کې نیولې وه هغه ډایري چې هیره پاڼه یې ستا د یادونو نه ډکه وه ستا خبرې زموږ خوبونه او هغه احساسات چې یو وخت مې د ژوند تر ټولو ښکلي رازونه ګڼل ما ورو یا پاڼه واړوله ستا نوم بیا مخې ته راغی او زړه مې لکه پخواني زخم بیا ورو درد وکړه هیره کرښه کې یو پخوانی ما ژوندی و هغه انسان چې لا یې په مینه باور درلو نه هوا دې وې او فکر یې کاوه چې ځینې خلک تل پاتېږي خو اوس کیسه ختمه شوې وه نه ته پاتې وې نه هوا تې وې او نه هغه راتلونکي چې ما د دې ډای ژوره ساه واخیستله او د ډایرې وروستې پاڼه مې وتړله لکه څوک چې د خپل ژوند یوه اوږده کیسه ختموي د پاڼو اواز په خاموشه کوټه کې عجیب دروند احساس درلود لکه زړه مې پخپله اعتراف کوي چې نور هیڅ نه دی پاتې ما د ډایرې پر سره لاس روخود او ډیر وخت همداسې خاموش پاتې شوم ځکه ځینې اړیکې په ژړا نه بلکې په خاموشۍ ختمیږي د کړکۍ نه بهر شپه لا روانه وه خو زما دننه یو فصل پای ته رسېدلی و ما ډایري ورو بنده کړه او په زړه کې مې وویل بس نور د لیکلو څه نه دی پاتې او زه هماغ سې ناست وم له بندې ډایرې خاموشو یادونو او هغې مینې سره چې اوس یوازې یوه ختمه شوې کیسه وه